بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. بابو په بیان د شرطونو د لمانځه کې او په دې کې بعض حدیث تیر شوي دي، بعض نور دا بنن ذکر شي. په دې حدیث کې او پراتلونکي حدیث کې به مسله د دې ذکر کړي چې په لمانځه کې حرکت کول آیا دا مفسد او باطلون کې د لمانځه دی او کنه دي، دا مسله به ذکر شي. نو په دې باب کې حدیث د ابي قتاده راوړي قال دا فرمای کان او رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی المنځ کولو وهو حامل، چې نبی اسلام پورته کون کو امامه بنت زینب، چې رسول الله سلام پورته کون کو لور د زینب لره چې نوم یې امامه و. او زینب دا څوک د رسول سم لور د زینب دا ابو العاص ته ورکړی، ابو العاص بن ربیع ته ورکړی و، دغه ښځه ده. او دا بیا په اتم کال باندې وفات شوې ده د هجرت باندې. او محمد هغې لور ده د رسول سم لمسی کېږي. فاذا سجد کله به چې سجده کوله وضعها هغه به کېنوله، واذا قام کله به چې پورته شول د سجدې نه حملها بیا به پورته کله. ولمسلم په مسلم کې دا روایت داسې راځي وهو يؤم الناس، چې نبی اسلام خلکو ته امامت هم کولو، یعنی دغه امامه چې په لمانځه کې پورته کړې د ځان سره په داسې حال کې و چې خلکو ته امامت کولو په المسجد، په مسجد کې. دینه مسله دا ثابته شوله، حدیث مشتمل دی په بعضو مسایلو سره. یوه مسله دا ثابته شوله چې په لمانځه کې حرکات کثیره چې ورته وایي دا مبتل د لمانځه نه دي، یعنی بیخي داسې نه ده چې لمونځ بیخي ورسره باطل شو او فاسد شو بیا به سره لمونځ بیا د سره راګرځوي. لکه بعض فقهاو دا خبره کړې ده چې حرکت کثیره دا مبتل او باطلونکی د لمانځه ده. بیا دوی په هغې کې بخپله اختلاف لري چې آیا حرکت کثیره چاته وایي. څوک وایي چې مثلا په 2 لاسونو باندې حرکت وکړی شي، 2 لاسونه وښورولی شي د یو کار دپاره، نو دا حرکت کثیره د لمونځ په باطل شو. او بعض نورو فقهاو پکې دا ویلي چې مثلا داسې یو عمل وکړي چې هغه د لرې نه سړي ته معلوم شي، د لرې نه یو بل لیدونکي ته دا معلوم شي دا په لمانځه کې نه ده. داسې تخمینات او نظریات دي د علماو. دا حدیث صریح دی په دې مسله کې چې حرکت کثیره دا مبتل د لمانځه نه ده. تاسو وګورئ په هر رکعات کې رسول الله یو ځل کېنوي، د خپل اوږې یا د خپل غېږې نه راخلي او په ځمکه کېنوي، بیا چې سجدې نه راپورته شي بیا یې راواخلي په خپله غېږه کې. نو 4 رکعته چې لمونځ شي نو څو ځله به شي؟ 8 کرته حرکات به راشي، نو حرکت کثیره خو شولو که نه. د دې وجې نه دا مسله ضعیفه ده چې حرکت کثیره، خو لیکن د دې سره دا مسله یاد لره چې حرکت کثیره د لمونځ لره څه کوي؟ خرابوونکی دی، یعنی دا خشوع خرابوي د لمانځه. او دارنګه دا علامه د دې ده چې د انسان په زړه کې څه نشته؟ خشوع نشته ده، ځکه خشوع صفت د زړه ده. الا علی الخاشعین، کومه آیات کریمه کې چې الله رب العالمین دا خبره کړې ده چې تاسو واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو صبر کوئ، یعنی کومک وغواړئ په چا سره؟ په صبر په لمانځه سره. وانها لکبیرة، یقینا دا لمونځ چې دی لکبیرة سخت دی، الا علی الخاشعین، مګر په چا باندې؟ په خشوع کوونکو باندې نه دی سخت. ځکه لمونځ عبارت دی د خشوع نه، چې په چا کې مخکې نه خشوع وي نو په ده باندې بیا نه سختېږي. او دلته بیا تفسیر قرطبي رحمه الله دا خبره کړې چې خشوع دا صفت د زړه دی، د زړه صفت دی چې د هغې د وجې نه بیا د انسان په اعضاو د بدن باندې څه ښکاره کېږي؟ اثر ښکاره کېږي. د دې وجې نه حسن بصري رحمه الله یو کس ولیده په لمانځه کې حرکات کول، نو ویې فرمایل چې دا که په زړه کې خشوع وای نو دا
په بدن یعنی په اندامونو کې بم آرام او سکون راغله و د دې معلومه شوله چې د پزله کې خشوع نشته. نو مطلب دا دی چې سړی به په لمانځه کې په آرام ودرېږي، په قلاره به ودرېږي، لاس به بې ځایه حرکت نه کوي. زموږ اکثره ملګري وي یا په ګیره کې ګوتې وایي داسې دوه درې وارې داسې ګیره کوي، دوه درې ونه بلکې ډېر کرته، یا څوک په پوزو کې ګوتې وایي. شیطان دی په داسې حالت کې په سړي باندې ډېره غلبه کوي، په پوزو کې ګوتې وایي، په پوزو کې به سم نه وي، خاصې په ځان پې مصروفه کړی وي. بعضې کسان چې بعضې کسان په ویښتانو کې ګوتې د ځوانان چې دي د ځوانان دوی خو مثلا د ویښتان شا تړي وي و بل طرف ته، بیا په لمانځه کې شیطان مصروفه کې په دې باندې چې دا ویښتان دې خراب شوي که نه، یوه طرف ته اړه و بل طرف ته، نو په دې لمانځه کې ډېر وخت په دې باندې تېر شي. نو دې نه معلومه چې د سړي په زړه کې څه نشته، خشوع نشته ده، دا خلاف د خشوع دی. د دې حدیث نه به غلط مطلب نه اخلو. د حدیث مطلب دا نه دی چې سړی به لاس یا په لمانځه کې حرکات کوي، نه، حدیث مطلب دا دی چې لمونځ نه پاسېدی وي، او خاص کر چې کله د ضرورت وي چې وروسته به راشي. نو دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې محبت د رسول الله وسلم د ماشومانو سره ثابت شو. دا هم ښکلې مسله ده. دا مسله شوله چې محبت د رسول الله د ماشومانو سره، او خاص کر د خپلو ماشومانو سره چې مثلا لمسي دي، دارنګه لمسی د حسن او حسین سره به رسول الله ډېره مینه کوله. تربیت الاولاد موضوع کې موږ دا بیان کړو، حدیث هم ویلي چې رسول الله د حسن او د حسین سره څومره مینه لرله. نو دې نه ثابته شوه د ماشومانو سره، د خپلو بچو سره، د خپلو لمسو سره څه کول پکار دي؟ مینه محبت کول پکار دي. بیا دلته بله خبر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وایي چې مثلا دا څه ده، دا خو زما لمسی ده او پردی ده. زموږ په پښتنو کې دا یو غلط عادت یا غلط نظریه موجوده ده چې د خپل زوی اولاد چې وي هغې ته وایي دا سکني لمسي دي، د هغې سره مینه کوي، او د لور د طرف نه چې وي د دې سره بیا مینه نه کوي. دا هم ناشنا خبره ده. ما داسې ډېرې زنانې لیدلې د بوډۍ چې د لور د طرفه کوم لمسي وي، نو هغه دومره نه وي په باندې ګران، محبت نه ورسره کوي، خو چې د زوی د طرفه وي هغه بیا کراروي. مثلا بیا ورته وایي دا وي څه دی، وي دا د مینې مګوای دی. دا زموږ په اصطلاح کې یو خبره ده، دا یعنې په ځای باندې پاتې دی، او دا پردي دي د نور. نو د حدیث نه معلومه شوه چې رسول الله څه وکړل؟ رسول الله د لور د طرفه د لمسۍ سره دومره محبت کولو چې په لمانځه کې په غېږه کې اخیستې ده. دا مسله هم ثابته شوه. بله مسله دا ثابته شوه چې ماشومان مسجد ته راوستل پکار دي. ماشومان مسجد ته، نبی علیه السلام لمسۍ ګوره مسجد ته راوستې ده. زموږ اول خو خلک یې راولي نه، بیا چې راولي نور د بعضې خلک ورته پکار کېږي چې دی ماشوم خو شوخي وکړه، او دی ماشوم خو داسې وکړ، دی ماشوم خو داسې وکړه، ورته پکار کېږي. نو دا ماشوم چې د دې وخت نه د مسجد نه زړه توری شي او وځغلولی شي، یعنې مشران د کلي هغه پسې واخلي چې مه راځه مسجد ته، نو دغه ماشوم بیا چې لوی شي مسجد سره بیا هغسې مینه محبت نه لري، د مسجد نه زړه توری وي، مسجد سره مینه نه وي. نو د دې وجې نه صحابه به خپل بچي مسجد ته راوستل. نو خپل بچي راوستل مسجد ته پکار دی. او که چېرته ماشومان شوخي کوي هغه قراره باندې پیاول پکار دی. که بیا هم پوه نه شي خیر ده، نو لږ شوخي دې وکړي، خو نقصان بیا ډېر ته پیدا کېږي، سړی د مسجد نه لرې کړي، د دې نه ډېر نقصان پیدا کېږي. بله مسله دا ثابته شوله، تواضع د نبي اسلام ثابته شو. نبي اسلام داسې متواضع انسان و چې ماشومانو سره به د تعلق و. زموږ اکثره خلک څه وي هغوی په دې باندې شرمېږي چې زه ولې یو ماشوم یا ځان سره واخلم یا ځان ته نږدې کړمه. دا هم بعضې خلکو کې دا صفتونه شته. بعضې علما د ما داسې لیدلي دي چې هغوی نوم به نه اخلم، بېګاور کې بعضې علما ولیدل ماشومان یې ځان سره دکان ته روان کړي وو. نو ما داسې تعجب شولم په هغه وختونو کې چې دا څومره اوس غټ عالم دی او په دې مشهور دی او مصنف او مفسر، او ماشوم یې ځان سره روان کړی و دکان ته. نو دا څه وي؟ دا اصل کې تواضع ده. د حدیث نه معلومه شوله چې نبي سلام ولې دا کار کوله، تواضع ده پکې ماشومانو سره تعلق لرل. دا مثلا ثابته شوله. بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اقتل الاسودین، تاسو وجنئ ادوتر فی الصلاة په لمانځه کې، الحیة چې یو هغه مار دی، والاقربو بل لړم دی، لړم او مار په لمانځه کې تاسو ووجنئ. دا حدیث هم مشتمل دی په بعضو مسایلو سره. یوه مسله د دې نه دا ثابته شوله
چې په لمانځه کې ضرري څیزونه دا سړی وژلی شي. مثلا ته لمونځ کوې لمانځه مخکې یو شی تېر شوله، لړم تېر شولو، ګجدوم ورته ورسي که نه، دا تېر شولو نو سړي خشوع خرابوي، دا کولی سړی مړ یې کړي. دلته بیا مسله دا ده چې د دې مړ کولو سره لمونځ نه پاسېږي، خو په هغه صورت کې چې کله د انسان دغه مخ د قبلې نه وانه وړي نو دا مسله ثابته چې په لمانځه کې قتل د بعضې موذي شی نه چې ضرر رسوي انسان ته دا کولی سړی ماشه ده یا بل داسې حشره ده مخکې تېره سړی په لاس یا په پښه باندې په لغته باندې څه کړي مړ کړي نو دا مسله ثابته شوله. او بله مسله مغه ثابته چې مخکې حدیث کې ثابته وه چې حرکت کثیره ده په لمانځه کې مبتل د لمانځه نه ده، نو چې سړی مار وژني یا لړم وژني په دې کې خو به خامخا 2-3 واره پې باندې کوي نو په دې باندې لمونځ نه خرابېږي. دې نه بله مسله دا ثابته شوه چې شریعت ولې د اجازه ورکړې چې تاسو په لمانځه کې دغسې کار وکړی د دې وجې نه چې اهمیت د خشوع ترېنه معلوم شولو. خشوع ډېره مهمه ده په لمانځه کې، ځکه خشوع د لمانځه د روح د لمانځه دی. او کله چې یو موذي شی ضرري شی حشرات تېر شول او سړی په هغې د هغې د وجې نه څه کېږي خشوع خرابېږي نو د دې وجې نه شریعت ویلي چې تاسو څه وکړئ اول هغه شی لرې کړئ زائله یې کړئ کوم چې ستاسو خشوع خرابوي. نو مسله ثابته شوه چې په لمانځه کې د خشوع د وجې نه دومره حرکات یا دومره حرکتونو ته څه ورکړی شوی د اجازه ورکړی شوې ده. نو دا مسایل د حدیث نه ثابت شوله. او بله مسله د حدیث نه دا هم ثابته شوله چې وژل د ضرري څیزونه دا ثابت شوله په هغې کې ګناه نشته ده چې کوم شی ضرر انسان ته رسوي نو هغه سړی وژلی شي. مثلا څه شی شول مار دی لړم دی نور دغسې مضر شیونه دي لکه سپي شوله بعضې سپي دغسې وي چې هغه خوړونکي وي نو هغه سړی وژلی شي. دا مسله ثابته شوله. باب دی په بیان د سترې د هغه کې سترة المصلي د سترې کې دا به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو. په دې ځای باندې اکتفا کوو. وبالله تعالی التوفیق.